سلامونه هیلهمند یم چې جوړ او روغ یاست. تېره ورځ موږ او تاسو په کنټرول پینل کې په پروګرام ان فیوچر او په کیبورډ باندې خبره وکړه. نن ورځ به انشاءالله موږ او تاسو په کنټرول پینل کې په ماوس باندې خبره کوو چې ماوس څه شی دی او څه وظیفه لري. وګورئ ماوس ما په هارډویر کې په تېرو ویډیوګانو کې په مکمله ډول تشریح کړی هم، خو دلته د ماوس سیټینګونه کولی شو. مطلب دلته موږ او تاسو د ماوس هغه کوم سیټینګونه چې دي هغه برابرولی شو. نو ګوري ماوس چې دی دا خپل یو انپوټ ډیوایس دی لکه کیبورډ غوندې، چې کیبورډ هم یو انپوټ ډیوایس دی. په انپوټ ډیوایس کې ماوس ما هم تشریح کړی دی. نو کله چې تاسو د ماوس په آپشن باندې کلیک وکړئ داسې یو ساده انټرفیس به تاسو ته خلاص شي، چې په دې انټرفیس کې لومړی آپشن موږ او تاسو سره دی ډیل ټچ پیډ، چې دا کېدای شي ستاسو په کمپیوټر کې نه وي، ځکه که چېرته په کمپیوټر کې آټو ډرایور نه وي نو ډیل ټچ پیډ به هلته هم نه وي. نو تاسو ته کېدای شي ډایرکټ بټنز آپشن را خلاص شي. په دې آپشن کې لومړی موږ او تاسو سره چې کوم دی سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټنز، دا څه کار کوي ګورئ. یعنی کله چې دا آپشن فعال وي چپ بټن به د خوی بټن کار کوي، خوی بټن به د چپ بټن کار کوي. یعنی موږ او تاسو سره ګورو وګورئ کله چې موږ مینیو خلاصو نو رایټ بټن وهو کنه، چې رایټ بټن کله وهو ګورئ موږ او تاسو سره مینیو خلاصیږي، او په لیفت بټن باندې موږ او تاسو سلیکشن کولی شو، موو کولی شو، یعنی یو څه موو کولی شو او اوپن کولی شو. صحیح ده. نو دا څه وظیفه کوي؟ د رایټ بټن کار دا دی چې موږ تاسو سره مینیو خلاصوي، او د لیفت بټن کار دا دی چې سلیکشن، موو او د یو شي اوپن کول. صحیح ده. نو د دې آپشن وظیفه دا ده چې د دغه لیفت بټن د چپ به کار کوي او چپ به د لیفت کار کوي، یعنی د چپلاسو لپاره دا بټن ده، دا سیټینګ د چپلاسو لپاره دی. کم فرض مثال یو چپلاس یې راشي نو هغه په دې آپشنونو باندې کار نشي کولی، مثال د لیفت او رایټ باندې کار نشي کولی، نو هغه دلته راځي، دلته سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټن دی ته چک لګوي او اپلای اوکې. ګوري اوس به رایټ بټن د لیفت بټن کار کوي. رایټ بټن وګورئ موږ تاسو رایټ بټن مینیو نه خلاصوي، خو که چېرته زه لیفت بټن وهم ګورئ مینیو به ما سره خلاص شي. لیفت بټن مینیو او رایټ بټن څه شی کوي؟ سلیکشن کوي. وګورئ سلیکشن کوي که نه کوي، او مووینګ هم کوي موږ تاسو سره دا وګورئ، او اوپن څنګه کوي هم کوي. یعنی د لیفت بټن کار به رایټ بټن کوي، د رایټ بټن کار به لیفت بټن کوي. نو چپلاسي کولی شي چې له دې څخه څنګه وکړي؟ استفاده وکړي د دې آپشن څخه. نو دلته به راشئ د دې څخه به چک ایسته کوئ، کله چې مو چک ایسته کړه اپلای اوکې. اوس وګورئ ماوس به خپل عادي حالت ته لاړ شي، یعنی چپه بټن به د چپې کار کوي، خوی بټن به د خوی کار کوي. که تاسو بیرته راشئ په بټن کې بل آپشن موږ او تاسو سره چې کوم دی ډبل کلیک سپیډ څه شی دی ګورئ. کله چې موږ او تاسو یو مینو خلاصو، صحیح ده، فرض مثال زه دا کنټرول پینل خلاصوم، څومره چټکۍ سره خلاصیږي ځکه دلته دا ما پاست کړی. د دې آپشن دا وظیفه ده که چېرته موږ یو فولډر خلاصو یا یو اپلیکیشن موږ خلاصو، آیا دا فولډر دې په تیزۍ سره خلاص شي او که په سلو حالت کې دې خلاص شي. ګورئ زه راځم دلته یو فولډر جوړوم. صحیح ده. کله چې ما دا فولډر جوړ کړو ګورئ چې زه کله دا خلاصوم څومره په چټکۍ سره ما سره دا فولډر څنګه کېږي؟ خلاصیږي. وګورئ چې زه پرې ډبل کلیک وکړم د مخې ما سره څنګه کېږي؟ خلاصیږي. که چېرته زه راشم ماوس ته او په ماوس کې بټن ته دلته زه دا سپیډ د دې سلو کوم او دا اپلای کوم. صحیح ده. اوس تاسو وګورئ چې ما سره به څومره په سلو حالت کې خلاصیږي. ګورئ زه چې کله کلیک وکړم د کلیک نه به یو ثانیه یا نیمه ثانیه وروسته څنګه کېږي؟ دا ما سره خلاصیږي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې په ډېر تیزۍ سره ستاسو دپاره فولډر خلاص شي نو کولی شي چې دا پاست کوئ او دا اپلای کوي ورته. اوس وګورئ دلته چې کولی هم شي دی پریویو کې. وګورئ دې آپشن دا کار دی. بل موږ تاسو سره کلیک لاک یعنی ټرن آن کلیک لاک د دې وظیفه څه شی ده؟ زه چې ګورئ دغه فولډر د دغه ځای څخه وړم دلته، نو ګورئ دا چې زه دلته راولم موو به کوم دلته به ما سره پاتې کېږي. ګورئ کرسر خو دا نه دی نولی چې هر ځای ته زه دا وړم بېرته ترې کرسر خوځولی شم. دا وګورئ دا زه دلته راولم کرسر خوځېږي ما سره که نه، دا راولم ګورئ دا راولم بېرته کرسر خوشي کوي که نه. که ته غواړې چې دا دې د کرسر پسې کلیک نښتی وي، یعنې کرسر دې تر هغې نه خوشي کوي چې څومره دلته کلیک نه یې کړی، نو را به شي دلته به څه وکړې ټرن آن کلیک لاک ته به چک ولګې او دا به څنګه کې اپلای دا به اوس وګورئ. که چېرته زه دا فولډر واخلم فرض مثال نو فولډر هم زه هم وړلی شم یو ځای ته. ګورئ تر هغې پورې به دا نه خوشي کېږي تر څو چې تا کلیک نه یې کړی. نو سیټینګ ته بیا راشئ. ګورئ دا دې ځای نه کولی شئ چې شارټ او لانګ، که چېرته دا لانګ وي یعنې دغه فولډر به د دې ډېر وخته پورې ما سره یو څه وخته پورې بس دا نه سنبال د هغې به بیا نیسي. ګورئ که چېرته زه دلته راموو کړم ګوره د مخکې دا فولډر ما سره څه کېږي؟ غشی نه نیسي تر څو چې دا ډېر وخته پورې ونه نیسم. ګورئ یو 5 شپږ ثانیې چې دا ونیسم بال د هغې به دا ما سره څنګه کېږي؟ دا به لاک کېږي، یعنې نور به یې نه خوشي کوي. او که چېرته سیټینګ ته راشي دا ورته دلته شارټ واخلئ اپلای اوکې. ګورئ د مخې به ما سره نیسي. دا کله چې دا کلیک ونیسم دلته راکش کړم د مخې به څنګه کړی؟ نیولی به یې. نو دا آپشن ځان سره مه ان کوئ ځکه دا چندان آپشن نه دی، بس دا به اوکې کوي. صحیح ده. بل آپشن موږ تاسو سره دی پوینټرز. پوینټر څه کار کوي؟ ګورئ د پوینټر چې موږ تاسو سره دغه غشی چې کوم دی دې ته ویل کېږي ماوس پوینټر.
دا مې تاسو ته تشریح کړی هم دا د ماوس پوینټر ډولونه دي دلته چې په کوم ډول کې ته غواړې. ګورئ دا هر یو ځان ته ډیزاین دی، په دې شکل کې په دې شکل کې شکلونه دي چې هر شکل دې په کار وي هماغه شکل ورته انتخابولی شي. صحیح ده، کوم چې ستا په خوښه باندې. ګورئ او دلته نور هم موږ او تاسو سره شته دي چې هر یو مو خوښ یي هماغه ورته څنګه کوئ انتخاب کوئ او دلته اپلای کوئ. اوکې ګورئ ماوس کرسر ما سره سټایل واخیسته که نه. وګورئ ماوس کرسر نوی سټایل واخیسته. زه وایم چې دا ماته نه دی په کار. بیرته پوینټر ته راشه، دلته کولی شي چې نور ورته انتخاب کړي، دا انتخاب کړه دا انتخاب کړه. ګورئ نور اپشنونه هم انتخابولی شي. دا ګورئ نور اپشنونه هم موږ او تاسو سره دلته شته دي. صحیح ده، که غواړئ چې خپل عادي حالت ته لاړ شي یوز ډیفالټ باندې کلیک کړئ اپلای. ګورئ دا اپشن موږ او تاسو سره اوکې دلته به ورته راشي، دا ورته نن کې یوز دا ورته واخلئ، بس دلته به څنګه کې اپلای. اوکې ګورئ خپل عادي حالت ته موږ او تاسو سره ماوس کرسر څنګه شو راغی. بل اپشن موږ تاسو سره پوینټر اپشن دی. پوینټر اپشن ګوري دا تر ټولو مهم اپشن نه دی، دا سو اپشن نه. صحیح ده، لومړی اپشن موږ تاسو سره دلته دی سپیډ. دا سپیډ څه کار کوي ګوري که چېرته دا پاسټ وي نو دا اپلای که اوکې که. ګوري زه به دا ماوس ورو ښورم خو دا کرسر به څنګه کېږي ډېر په تیزۍ سره به ښورېږي. ګوري زه معمولي چې په دې کرسر باندې کله چې زه په دې ټچ پیډ باندې معمولي ګوته کېدم نو دا به څنګه کېږي ډېر په تیزۍ سره به ما سره دا کرسر خوځېږي. او که چېرته زه دا سلو ته راولم دا څنګه کړمه اپلای کوم نو اوس ګورئ ډېر که زه څومره په تیزۍ سره دا هغه وښورم ماوس وښورم خو بیا به هم ما سره ډېر په سلو حالت کې دا څنګه کېږي ښورېږي به دا کرسر. تاسو وګورئ ډېر په سلو حالت کې ښورېږي. نو دا کولی شي چې نارمل کې وساتئ. بل اپشن موږ تاسو سره دی سنایپ ټو. ګورئ دغه درې بټنې نه دي، دا د سنایپ بټنې دي. که زه دا اوکې کوم فرض مثال زه دلته راشم دا فولډر زه ډیلیټ کوم، کله چې زه راشم دا ډیلیټ کړم ګورئ دا کرسر ما سره څنګه شو دلته پاتې شو، یعنې دلته ډایرکټ اتومات د یس ته رانغی، د دې یس په بټن باندې ونه درېده. څنګه زه کولی شم چې دغه برابر کړم، یعنې چې زه کله یو څه ډیلیټ کوم ډایرکټ دې په یس باندې ودرېږي. راشه کنټرول پینل ته، کنټرول پینل کې ماوس ته، ماوس کې پوینټر اپشن. ګورئ دلته موږ تاسو سره سنایپ ټو دی. سنایپ ټو دلته به دې ته چیک ولګي دا به اپلای کې. ګوره کله چې دا اپلای کې اوس راشه دا ډیلیټ کا، کله چې زه ډیلیټ ته راشم اتومات به دا کرسر څنګه شوی وي یس ته به را رسېدلی وي. که دا په هر ځای کې وي دا به یس ته ځان را رسوي. صحیح ده، نو د دې اپشن دا وظیفه ده. بل اپشن موږ تاسو سره چې کوم دی ډسپلای پوینټر ټرایلز. دا څه کار کوي، دا زموږ او ستاسو د پوینټر ته یو اندازه لکۍ ورکوي. په دې ویو کې موږ تاسو سره ښکاري، یعنې دا اوس ما سره ماوس نشته، که ماوس وی که چېرته دا ماوس تاسو خوځوئ دا موږ تاسو سره خپله یو لکۍ پیدا کوي. یعنې دا وګورئ دا اپلای کوي، دا لکۍ ته څومره غواړئ اوږده دي یا دې کمی، خو دا بیا د سړي سترګې اخلي. ګورئ کمپیوټر ریفریش نه دی، یو اندازه چې ریفریش شي بیا اوچسته ښکاره کېږي. دا وګورئ ګورئ د کرسر پسې یوه اندازه لکۍ ده. صحیح ده، د دې اپشن دا وظیفه ده، خو دا موږ تاسو سره ډسیبل ښه دی. صحیح ده، بل اپشن موږ تاسو سره د هایډ پوینټر په نامه دی. ګورئ کله چې تاسو ټایپینګ کوئ موږ تاسو سره به پوینټر څنګه وي هایډ به وي در سره، نو دا هم همیشه څنګه کوئ ځان سره آن ساتئ. بل اپشن موږ تاسو سره دی شو لوکیشن آف پوینټر when I press the control key. وای ماته د لوکیشن د دې کرسر وښیي کله چې زه کنټرول کی پریس کړم. ګورئ که چېرته تاسو نه دا کرسر ورک وي، پر مثال دا مانه ورک دی، نو زه کنټرول کی وهم ما سره د کرسر موقعیت څنګه کېږي معلومیږي. ګورئ د کرسر موقعیت که زه دلته راشم ټایپینګ کوم پر مثال، نو چې زه ټایپینګ کوم ګورئ دا مانه هایډ کېږي ورک دی، کنټرول وهم موږ تاسو سره ښکاري چې کرسر چېرته دی. صحیح ده، نو د دې اپشن وظیفه دا ده. بل موږ تاسو سره دی ویل. ګورئ دا ویل دا اوس ماوس نشته، زه بیا درته بیا تاسو ته هم تشریح کوم. صحیح ده، ما سره ماوس نشته، زه ټچ پیډ نه کار اخلم. د فالوینګ نمبر آف لاین اټ ا ټایم. ګورئ د دې څه وظیفه ده، که چېرته موږ تاسو سره ماوس وي او دا منځ بټن چې کوم ده دا ویل دا چې ته داسې یو ځل سکرول کې، یعنې څو لاینه دې موږ تاسو سره سکرول شي. زه راځم اکسل ته، ګورئ تاسو سره دې مثال در کوم. صحیح ده، ګورئ ما اکسل خلاص کړم، نو تاسو وګورئ یو لاین، دوه لاینه، درې لاینه. کله چې زه د سکرول کوم صحیح ده، نو ما سره به څنګه کېږي، ما سره به درې لاینه سکرول کېږي. که چېرته دلته موږ تاسو سره ماوس کې څه شی وي درې لاینه انتخاب وي، که دا تاسو ورته ډېرولی هم شي، فرض مثال 7 لاینه، 8 لاینه، 9 لاینه، ان تر 10 لاینو پورې کولی شي. دا اپلای کوي او دا اوکې کوي. که چېرته ما سره دلته اوس ماوس وی نو چې زه دا یو ځل څنګه کومه سکرول کومه، نو ما سره به څنګه کېږي 10 لاینه به ما سره دا څنګه کېده سکرول کېده به. صحیح ده، خیر دا تاسو کولی شئ چې خپل وازمایئ. صحیح ده، بل اپشن موږ تاسو سره چې کوم دی ون سکرین اټ ا ټایم. دا څه وظیفه کوي، که چېرته دې ته چیک فعاله وي. ګورئ یعنې موږ تاسو سره په اکسل کې دغه تر دې ځای نه ولې ده تر دې ځای نه تر دې ځای پورې دې ته څه شی ویل کېږي یو سکرین ویل کېږي. یعنې که چېرته هغه اپشن فعاله وي او موږ تاسو داسې سکرول وکړو یو ځل، نو موږ تاسو سره به څنګه کېږي، موږ تاسو سره به یو سکرین څنګه کېږي سکرول کېږي به. صحیح ده، یعنې دغه سکرین به ټول موږ تاسو سره سکرول کېږي. د یو نه نیولې تر 20 پورې کوم لینونه چې دي چې یو ځل سکرول وکړئ دا 20 به دلته سر ته راشي، یعنې دغه ټوله صفحه به څنګه شي موږ تاسو سره سکرول به شي.
دویم اپشن موږ تاسو سره چې کوم دی دا هوریزنټل دی، دا بیا موږ تاسو وایو. بل اپشن چې موږ تاسو سره دی هارډویر. هارډویر کې موږ تاسو ته معلومات درکوي چې دا ماوس چې کوم دی دا څنګه کوم ماوس دی کنیکټ دی، جوړ دی یا خراب دی، دلته موږ تاسو سره معلومات ښیي. صحیح ده. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ان شاء الله چې په راتلونکي کې به موږ تاسو په پاور اپشن باندې بحث وکړو او د څو نورو اپشنونو سره. اوس به تاسو وایي چې استاد دا څنګه داسې ګډوډ دی تشریح شروع کړې ده. نو ګورئ دا کیدای شي زما په کمپیوټر کې دا اپشن دلته دی، کیدای شي تاسو په کمپیوټر کې بل ځای کې وي، یا ساوند دلته دی ما سره، کیدای شي تاسو په کمپیوټر کې بل ځای کې وي. نو دا به یو موږ تاسو ان شاء الله په وار سره څنګه کوو تشریح کوو. نو که چیرته ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د تشویق لپاره یو کمنټ پرېږدئ موږ ته. نور مو وخت نه نیسم پاتې، ښه وخت ښې چارې.